عوام ابن حوشب فرمایي 4 بعد الذنب شر من الذنب، 4 سيزونه دي چې د ګناه نه وروسته تر ګناه هم ډېره غټه ده. یو خو ګناه ده، فرض که قتل ده دا ګناه ده، زنا ده ګناه ده، غلا ده دا ګناه ده، په الله تعالی شرک کول دي دا ګناه ده، او نور داسې ګناهونه کبیره ډېر. خو 4 داسې سيزونه دي چې د ګناه څخه وروسته هم ګناه ده، تر ګناه غټه ګناه ده. الاستصغار والاغترار والاستبشار والاصرار، 4 سيزونه دي. اول دا ده چې ته دا ګناه کمزور شماري، ګناه در څخه وسوه ته دا ګناه وړوکی بولې پکې کې نه دا وای دا دونه ګناه نه ده. چاته د فریب ورکوي دا دونه ګناه نه ده، په ذهن کې نه ساتي. فرض که د یو چا حق دی وخوړل ته وای دا ګناه نه ده، دا داسې معمولي شی دی، داسې ګناه معمولي په ذهن کې حسابې. دویم والاخترار، غرور کول په ګناه. فرض که مثلا شراب دی ووهله غرور پکې کوي، ویډیو ځینې جوړې خلکو ته نشر کوي چې ما خدای شراب وکړه. فرض که یو بل داسې عمل د غیر ناجایز د شریعت کوي نو په دې باندې غرور کوي، خلکو ته بیانوي علما فلاني ځای کې داسې فلاني مې داسې وواله لنګۍ مې ځینې پورته کړه، په مرمۍ مې وویشتل، قتل دې وکړه، خلکو ته یادوي، په خلکو باندې ځان کټوي، دا تر ګناه هم غټه ګناه ده. او بل دا چې ته خوشحالي حاصلوي په دې ګناه باندې، چې دا ګناه وکړې نو ته ډېر خوشحاله یې، خلکو ته وصیتونه کوي. او بل دا چې اصرار کوي په دې ګناه باندې، ګناه در څخه وسوله بیا هغه ګناه کوي، بیا کوي بیا کوي بیا کوي، دې ته اصرار وایي. وروسته یو تر بله یو تر بله یو تر بله، دې ته اصرار وایي. دغه شانته علامه سمرقندي رحمه الله یو عجیب آیت شریف د تشریح په ضمن کې عجیبه خبره کوي. وایي تا دې په غرور وانه چې دغه آیت من جاء بالحسنه فله 10 امثالها، کچا نیکه وکړه یو نیکه په 10 حسابیش، ومن جاء بالسیئه فلا یجزى الا مثلها، که بدي چا وکړه یو په یو ده. ولی الله جل جلاله شرط دایشه ده المجيء بها الى يوم القيامه، چې چا دا نیکی راوړله تر ورځې تر قیامت ته پورې. یعنې دنیا کې خو موږ تسیو په دنیا کې ژوند کوو، د چا 10 کاله عمر د چا 50 د چا 100 دا عمر تیریش، بیا د قبر زندگی ده، د برزخ بیا آخرتی زندگی ده. الله تعالی وایي که دا عمل چا راوړله یعنې راوی رسول علیه السلام، عمل ډېر اسانه ده. لکه اوس فرض که د لمونځ د مشته یې وکړله ادی کوئ، بیان د کوئ، ادی زکات ورکوئ، د حج وکړه، عمل خو پر عامل باندې ډېر اسانه ده. لیکن ولکن المجيء یوم القیامه شدید، په ورځ کې د قیامت دغه عمل راویستل ډېر ګران دي، عمل پیښول ډېر ګران، عمل خو بر څوک وکړي. ځکه چې هر عمل د انسان بني آدم کې دغه لپاره 10 بابونه 10 دروازې دي، عیوب دي. اول دا ده چې ان العبد اذا عمل سيئه فقد اسخط خالقه على نفسه، چې انسان عمل د بدی کې الله تعالی پر خپل ځان خو بدی کې، والله تعالی په هر وخت کې پر انسان قادر ده چې ویني سیګریټ پوکي. دلته سیلابونه رااله، افغانستان کې ډېر سیلابونه رااله، په دوبۍ کې ډېر راغلي. دوبۍ داسې علاقه خلک وایي 15 او یا کاله کې باران نه دی پر سوی. په دوبۍ کې د پټرولو د اوبو یو قیمت ده، 1 لیټر پټرول او 1 لیټر اوبه دا دواړه په 15 ریال دي، 15 درهم دي، یو ریټ ده، د اوبو کمی ده. اوس دونه بارانونه سوی دي چې بالکل دغه دریابونه ریګنم ځکه بالکل د اوبو څخه غرق کړی ده، تر 2 منزل 3 منزله پورې اوبه دي. د دې وجه سره چې هلته مندر خلاص کړي د هندوانو، چې مندر خلاص کړي الله تعالی عذاب پر راوستي. ولې خو الله تعالی قادر دی که نه؟ الله تعالی خدای نه ده چې په نن کې پر تا قدرت لري پر بل ورځ نه لري، یا پر یو ملک لري پر بل ملک، په ټوله دنیا کې د الله قدرت چلیږي، په هر وخت او په هر ثانیه کې الله تعالی قادر. او دویم دا ده چې انه فرح من هو ابغض الیه وهو ابلیس، دا تا چې کله ګناه وکړله نو الله ته چې کوم انسان مبغوض دی، کوم شخصیت مبغوض دی، کوم ذات مبغوض دی، هغه ابلیس دی، هغه په تا ډېر خوشحال دی. او ابلیس چې د الله هم دشمن دی او ستا هم دشمن دی. دریم دا ده چې تباعده من احسن المواضع، چې ته د هغه نیکو ځایونو څخه الله تعالی ستا لرېوالی راولي. څلورم ته نږدې کېږي و هغه بدو ځایو ته. انسان چې بد عمل کوي نو د ښو ځایونو څخه یې زړه لرې کېږي او د بدو ځایو طرف ته یې زړه نږدې کېږي چې هغه جهنم ده. پنځم دا ده چې انسان جفا کوي د خپل ځان سره. شپږم الله جل جلاله هر انسان طاهر پیدا کړي، پاک پیدا کړي، خو چې کله انسان عمل د ګناه وکړي هغه مردار سي، نو خپل ځان مرداري. وم هغه اصحاب چې ستا سره موجود دي، چې
چې هغه فرشتي دي حفظه فرشتي دي راسته چپه طرف ته ستا موجود هغه په لیکایي باندې ستړي کوي او هغه د اذیت ورکوي او هغه ته تکلیف ورکوي او بل دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په خپل قبر کې ته اذیت ورکوي ځکه هر عمل د بني آدم چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیشیږي خپلو اقاربو ته پیشیږي په هره دوشنبه یا پنجشنبه کې اعمال د نیکي ورته پیشیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ستا اعمال پیش شو ستا بدی ولید خو هغه غمجن سي کنه او بل دا ده چې اشهد على نفسي الليل والنهار واذاهم بذلك واحسنهم د شپې او د ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د صحابه کرامو ستا په اعمال په وجه باندې هغه غمجن سي او په قبر کې هغه ډنګریش لسم انه خان جميع الخلائق من الادميين د ټول مخلوقات د انسانانو سره خیانت کړی دی ځکه یو انسان چې فاسقي داغه شهادت قبلی شي د فاسق سړي شهادت په شریعت کې نه قبلی شي نو چې کله ګناه در څخه وسوله غوستا شاهدی نه سو قبول او د یو سړي به شهادت به لتا په بل چا جوړیږي نه ته به شاهد بولی نو چې ته شاهد بولی او ته په خبرې او ستا گواهی ودته ګټه رسي او ستا گواهی الته بیا په بل طریقه بیا صحیح کیږي نه ځکه خو فاسق نو بیا وسکه یو سړی کار مانده دی پتا باندې چې ته گواهی ورکې دا سړی کار کیش نو ته به گواهی ورکې کنه دا کار به وسی خو بل طرف ته بیا ته فاسق استا د فسق د وجه استا گواهی نه قبلې خو مسلمانانو سره د خیانت وکړي کنه